نن را سر المنزبا شاهد لا جنت اختر نن را سر المنزبا شاهد لا جنت دوستانو سلام او درنښت د اختر مو مبارک شه د امریکا څخه د خان بهي کور 450 امریکایي ډالر په مرسته لېږلي دي 400 یې خیرات دی او 50 ډالره هم سرسایه ده دغه 450 ډالره 15300 افغانۍ جوړیږي دا موږ پر اووه کورنیو تقسیموو چې هرې کورنۍ ته 15000 افغانۍ رسیږي لومړی له دغه کوره څخه شروع وکړو په دغه کور کې یوه مسکینه کورکۍ اوسېږي هغې ته دغه حق رسوو د هغې څخه وروسته شپږ نورې کورنۍ هم دي هغو ته هم دغه حق رسیږي را دې کړې مبارکي د ټولې نړۍ خلا را دې کړې مبارک لږ کور د خپل ژوند په اړه وایي چې ژوند یې څنګه دی کونډه یې که کونډه یم احتماله پسېږي ځوان زوی نه لرم چې راځي په مخامخ ته نړۍ کې شاګرد اوستی یم د بل د کور کار مې کوي چې راوستلم سهار تر ماښام یم دا نه مې اختر معلوم دی ولاکه مې نه عرفات معلوم دی چې سهار تر ماښام د بل د کور په کار کې ولاکه ګشترک یم د سهار تر ماښام ولاړم پرون 200 افغانۍ راکړې یم دا د اوس اوسه پرېښولم لا نه ماله خلک راته ولاړ کور یو چا کومک درسره کړی دی 15000 افغانۍ اوس یې تا ته رسو له امریکا څخه یوې خور استولې په خیرات ځوان یې برکت خدای څه غم نه راولي دا پاک تعالی درسته خدای ته ژوند درکړي چې د ژوند پر غریبانو باندې مرسته وکړي او چې په غریبانو باندې روانو نه غواړو نه راولي خو ژوند ورکړي هر ځای کې الله دې ژوند ورکړي دا خپل وطن باندې معنا الله ته ناس وسیله ده الله پاک دې ژوند وسیله راکړي نور په خپل نو لسکال کې نن د ملت اختر مست د جنت ټپې وایي مې شهید شنا د نن د رباب سره کوي ازادي نڅا د نن د رباب سره وتختر ورور ته مې غېږ خلاصه ده دی د اوښو وتختر دا په 19 کاله کې نن مې د ملت اختر ورور ژوند یې څنګه دی د روژه ماتي څنګه و بېشتمۍ دې څنګه خو وروره چې دغه مسلمان کې لیدلی یم دغه ورور د دغه ورور په کور ما چار و د دغه ورور په کور یعنې همسایګان تاسو ته شیان رالیږلي و د یو د بل د کور د دغه کور د هر کور ما سره یوې خور 15000 افغانۍ په خیرات کې ته رسولې دي که زیوات نه راوړي خدای ورکړي په دا شل کاله کې زه د دغه کور په دغه زه به دغه سړي په کور کې هر څه ورته ولاړ یم ماته سترګې یعقوب خلاص کړې شونډو یې خندا واخیست سترګې یعقوب خلاص کړې شونډو یې خندا واخیست وخت سره بیل کړی و نن دې د وصلت اختر وخت سره بیل کړی و نن دې د وصلت اختر خاوند مې فرقې راکړې په سترګو شی نه او د دوی شی کولی سخت سره بیل کړی و نن دې د وصلت اختر دا په 19 کاله کې نن دې د ملت اختر نن را سره خور یوې خور 15000 افغانۍ په خیرات کې راستولې دي خدای دې جنتونه په نصیب کړي خدای دې نور سر صدقه کړي دې ورکړي خدای دې د خیرات په ښه و دې خور له امریکا څخه کومک کړی دی تللی د بل په کنډواله کې دا کنډوالې غوټې وې نه د پاتې علم دغه مې سړی د غوټې وې نه د شل دوه مې امتحان دی یو د نفس په کلک کې بل الله خدای دې د خیرات په ښه واړوي خدای دې جنې یو خور د خارج څخه مرسته کړې ده 15000 افغانۍ په نفر کومک کړی دی عصبي تکلیف لري ښه ښه ولې چې زولنې ور نه چي شاهد لا جنت اختر دا په 19 کاله کې نن د ملت اختر
مری کې دغه مرسته چې د خانبري خور کړې ده تقریبا اووه خوندې سره مرسته کړې ده داسې 15,000 افغانۍ نو د هغې خوښي زکات کوم د تعالی زیاتې ثوابونه اجرونه ورکړي خدای دې جنتونه په نصیب کړي زموږ اړتیا یې پوره کړه الله دې د دې اړتیا پوره کړي د ټول اسلام یو جهان منلی کېږي وروره دا په 19 کاله کې